د کیسې پیل له 1980 کال څخه کیږي او دا هغه وخت وي چې روسیې په افغانستان باندې حمله کړې وي. په دې وخت کې موږ یو کلی وینو چې خلک د هر وخت په څیر خپلو کارونو ته روان وي، خو ناڅاپه د جنګي الوتکو غږ پورته شي او په څو شېبو کې پر کلي سخت هوایي برید پیل شي. هر طرف ته دوړې، اور او چیغې خپرې شي. خلک په ویره منډې وهي او خپل ځانونه ژغوري. دغه وخت د روسي پوځ ټانګونه کلي ته دننه شي. کلي ته په دننه کېدو سره ښځې د تیږو برید پرې وکړي. هغوی پرې زهرجن ګاز استعمال کړي. یوه ښځه پکې مړه شي او نورې وویریږي او وتښتي. له دې وروسته عسکر په کلي برید وکړي، هر څه تباه کړي، کورونو ته اور واچوي، جوماتونه وولي، کورونه په ټانګونو وولي او وړاندې کړي. په دې وخت کې یو افغان جنګیالی پر ټانک حمله وکړي او د دوی یو ټانک ختم کړي. نو عسکر هغه جنګیالی ونیسي او ژوندی د ټانک لاندې کړي او مړ کړي. کله چې دغه عسکر له ټانک سره له کلي راووځي نو له دوی څخه اصلي کاروان ډېر مخته تللی وي. دغه وخت دوی په راډیو له خپلو ملګرو څخه د لارې پوښتنه وکړي، نو هغوی ورته په غلطۍ کې غلطه لار وښیي. نو دوی د بلینډ ویالې په لور روان شي. دلته د دوی د راډیو سیګنال هم کټ شي. دوی په دغه لار مخته روان وي نو د غره له سر نه یې مصطفی او د هغه ملګري وویني. بل لور ته موږ هغه تباه شوی کلی وینو. دغه وخت د هغه جنګیالي ورور او ملګري یې هلته راشي نو دا یې وویني چې کلی ټول تباه شوی او ورور یې هم مړ دی. نو سخت خفه شي او ژاړي. په دې وخت کې مصطفی او ملګري دلته راشي. نو مصطفی دغه د کلي خلکو ته وایي چې کوم ټانک چې په کلي برید کړی و نو هغه د بلینډ ویالې په لور روان دی او موږ کولی شو چې حمله پرې وکړو او ویې نیسو. خو د کلي د خلکو مصطفی نه خوښیږي، د همدې له امله د هغه ملګرتیا نه کوي. په دې وخت کې هغه د جنګیالي ښځه دوی ته وایي چې هغوی زموږ مشر وژلی، دلته د مشر ورور تاج هم وي. نو اوس دا تاج نوی مشر وټاکي او دوی پریکړه وکړي چې موږ به حتما بدل له هغه عسکرو څخه اخلو. بل خوا موږ هغه ټانک وینو چې په صحرا کې ولاړ وي، ځکه دوی پوه شوي وي چې موږ لار غلطه کړې ده. نو دوی سره چې کومه نقشه وي نو هغه هم نیمه سوځېدلې وي. نو دوی ته د سمې لارې معلومات نه کېږي. ناڅاپه تاج او ملګري یې پرې برید وکړي. ټول عسکر په ټانک کې کښېني. دغه وخت مصطفی په غلطۍ کې پر ټانک غلط ډز وکړي، ټانک خطا شي او هغوی وتښتي. په دې حمله کې د تاج د ترپ ښه زخمي شوی وي. نو دوی مجبور شي چې دلته پاتې شي. نور کسان د ټانک په پلونو پسې روان وي. دلته ګرمي ډیره زیاته وي نو د تاج کسان تږي او ستړي وي. دغه وخت دوی لږ اوبه پیدا کړي نو د تاج یو ملګری سمدستي هغه اوبه وڅښي. تاج د کیمیاوي موادو یو بوتل وویني نو تاج پوه شي چې اوبه زهرجنې دي. د اوبو د څښلو له امله د تاج هغه ملګری همالته مړ شي. دا هر څه لرې څخه د روسي پوځیانو مشر چې نوم یې دستګل ویني، ځکه دا اوبه هم هغوی زهرجنې کړې وي. نو دا دستګل خپل پوځي ته وایي چې د توپ ډز پرې وکړه. کله چې ډز پرې کوي نو مرمۍ د توپ په نل کې بنده شي او دا مرمۍ هر کله چاودلی شي. نو دوی ټول د ټانک څخه راښکته شي او پټ شي، خو مرمۍ ونه چوي. نو دوی هغه مرمۍ راوباسي او په لار کې کېږدي. لاندې تر یو لاسي بم هم کېږدي. کله چې د تاج کس هغه مرمۍ ته لاس وروړي نو چاودنه وکړي او هغه مړ شي. دستګل پر خپل پوځي سمت باندې شک وکړي چې مرمۍ یې لاسي په ټانک کې بنده کړې ده. نو هغه سمت ته وایي چې ته اوبه وګوره، ژورې خو به نه وي. نو کله چې سمت اوبو ته ښکته شي دستګل پرې ډزې وکړي او مړ یې کړي. دا هر څه چې کورچینکو وویني نو ډېر په غوسه شي او دا هر څه ولیکي د یو رسمي راپور په شکل. له همدې امله د دستګل او کورچینکو ترمنځ لانجه رامنځته شي. کله چې دوی له دې ځایه لږ مخکې لاړ شي نو ټانک ودرېږي. کورچینکو ورته وایي چې زموږ تیل په ختمېدو دي، خوراک هم نه لرو، نو له دې ټانک سره مخته نه شو تلای او باید پیاده لاړ شو. په دې خبرو سره د دستګل او کورچینکو ترمنځ یو ځل بیا لانجه شي. دواړه په یو بل ټوپک ونیسي. دستګل خپلو نورو کسانو ته امر وکړي چې کورچینکو ونیسئ او په لوی تیږې پورې وتړئ. دوی کورچینکو په یو لوی تیږې پورې وتړي او سر ته یو لاسي بم کېږدي چې ځان خلاص نه کړي. دوی کورچینکو دلته مرګ ته پرېږدي او هغوی ترې روان شي. دغه وخت یو څو وحشي سپي راشي او پر کورچینکو حمله وکړي. د سپیو د حملې له امله د کورچینکو سر وخوځېږي او بم لاندې ځمکې ته راولویږي. بم وچاودي او یو سپی مړ شي، خو کورچینکو بچ شي. په دې وخت کې د کلي ښځې دلته راشي. په دې ښځو کې هغه د مشر جنګیالي ښځه هم وي. کله چې کورچینکو وویني نو د تیږو برید پرې وکړي. لږ وخت وروسته تاج او مصطفی له خپلو ملګرو سره دلته راورسېږي.
کورچنکو له هغوی پناه وغواړي. تاج د هغه لاسونه خلاص کړي او د ځان سره یو غار ته بوځي. هلته تاج هغه ته خوراک ورکړي. دوی د یو بل په خبرو نه پوهیږي. نو دا تاج ورته په اشاره وایي چې دا زما راکټ راته جوړ کړه. کورچنکو هغه ته راکټ جوړ کړي. له دې وروسته تاج هغه ته وایي چې دا ټانک څنګه ختم کړو. نو کورچنکو ورسره د مرستې لپاره ځان تیار کړي. خو مصطفی او ملګري اوس هم پرې باور نه کوي. بل سهار موږ هغه ټانک وینو چې په صحرا کې ولاړ وي، ځکه ټول تیل یې ختم وي. نو دغه وخت دوی یو روسي هلیکوپټر وویني چې د اوبو لپاره دلته راغلی وي. نو دستګل ورته د پلیرګن ډز وکړي. د پلیرګن په لیدو سره هلیکوپټر د دوی څنګ ته کینی. په دې سره د دستګل دواړه کسان ډیر زیات خوشحاله شي او هلیکوپټر کې کینی. خو دستګل هغوی ته ورشي او په غوسه ورته ووایي چې بیرته ټانک ته لاړ شئ، موږ دا ټانک دلته نشو پرېښودلی. په دې سره هغوی دواړه ډیر خفه شي ځکه د دوی د ژغورلو آخري امید وو. نو دستګل له هلیکوپټر څخه تیل واخلي او ټانک ته یې واچوي او حرکت وکړي او هلیکوپټر هم له هغه ځای لاړ شي. دا هر څه تاج او د هغه ملګري ویني. د هلیکوپټر په تللو دوی ډیر خوشحاله شي. بل خوا دستګل ټانک د هغه لارې په طرف روان کړي چې دوی ورکه کړي وي. د ډیر حرکت له امله د ټانک انجن ډیر ګرم شوی وي او که انجن ته اوبه وانه چوي نو د تل لپاره به دا ټانک ودرېږي. نو دوی بیرته هغه اوبو ته راشي چې دوی پکې زهر اچولي وو. دوی وویني چې هلته هغه هلیکوپټر ولاړ وي ځکه چې هغه پوځیانو هغه زهرجنې اوبه څښلې وي نو ټول مړه شوي وي. دستګل د دې حالات په لیدو ډیر خفه شي ځکه چې د هغه د خپلې غلطۍ له امله د هغه خپل کسان مړه وي. کله چې دوی د ټانک لپاره اوبه راوړي نو په دې وخت کې دستګل په دوربین کې وویني چې تاج او ملګري د دوی په لور منډې راوهي. نو دستګل خپلو کسانو ته ووایي ژر دننه راشئ. کله چې دوی ټانک چلانوي نو ټانک نه چلانیږي. نو دستګل پر دوی د توپ ډزې وکړي خو یو وار هم سم هدف ونه لګېږي. دغه وخت کورچنکو د ټانک خواته راکټ ونیسي او کله چې ټانک ولي نو ټانک چالانده شي او هغوی له هغه ځای وتښتي. تاج او کورچنکو په ټانک پسې شي او مصطفی او ملګري هلیکوپټر سره پاتې شي. تاج او کورچنکو په ټانک پسې منډې وهي. دستګل له ټانک څخه پر دوی ډزې کوي. دستګل پوه شوی وي چې کورچنکو له دښمنانو سره ملګری ده نو پر هغوی پرله پسې ډزې کوي. کله چې دوی د بلینډ ویالې څخه وځي نو کورچنکو ټانک په راکټ وولي او د ټانک توپ خراب شي. خو دننه په ټانک کې پوځیان خوشحاله وي ځکه چې دوی له صحرا څخه وځي. په دې وخت کې پاس په تیږو کې یو لوی چاودنه وشي او غټې تیږې په ټانک راولویږي او ټانک په هماغه ځای ودرېږي. دغه چاودنه هوا ښځو کړې وي. کله چې دستګل ټانک ته حرکت ورکړي نو د ټانک ویل مات شي. کورچنکو یو ټوکر ته اور ورکړي او هغه ځای ته یې ور وغورځوي چې له ټانک څخه تیل څاڅي. نو ټانک اور واخلي. له دې وروسته درې واړه د ټانک څخه بهر راووځي. تاج او ملګري هغوی ونیسي. نو کورچنکو له تاج څخه د هغوی د پناه غوښتنه وکړي. نو تاج د هغه خبره ومني او دا درې واړه روسي عسکر ژوندي پرېږدي. خو کله چې لږ مخته لاړ شي نو هغه ښځه دستګل ووژني او هغه نور دوه وتښتي. په دې وخت کې یو روسي هلیکوپټر راشي او کورچنکو له ځان سره بوځي. په دې سره دغه کیسه ختمه شي. ګرانو کتونکو که ویډیو مو خوښ شوی وي نو ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.